کله هم چې مونږه ماشوم سره واده وکړو واده خلافي بنکو لکه مثال په توګه باندې یو ماشوم ښه کار وکړو او مونږ ولا شاباش په توګه باندې واده وکړله چې بچي ان شاء الله د اتوار پر استا چوټي ده کنه نو زه بدل په سایکل باندې چکر در کوم او پلاني زه ته بزو نو ګوره بیا اقر وزن سره ولي کې او په اقر وز باندې به دغه ماشوم بوزه کوبوم نتو نو تاسو خو به واده خلافیو کې خدا هغه ماشوم او تاسو ترمنځ چې کوم تعلق دی په هغه کې ډنټ پرې وته ډنټ ان هغه کې دړار راغی هغه کې چون دی راغی او چې کوم سیس کې چون دی راشي کنه هغه بیا هغه شانتي مضبوطو نوي نو خپل ماشومانو سره با زنانو سره با یا کشرانو سره با واده خلافی نه کو اول خو ډېر جذبات مون کنټرول کړي چې با اسې به څه کوي واده نه کول پکار او کو واده نه وکړل بیا ټول کارونه وروسته هغه واده به مخ کې هغه برابرې کلم چې تاسو بیا واده برابروي خبري بیا دغه ماشومان تاسو باندې دون اعتبار وي چې کله تاسو ته یو څه وایي چې بچي دې کار کې نقصان دستا نو هغه تاسو باندې اعتبار وی کنه نو هغه وی چې او بابا برښتیا وي نقصان بم پکې وي ځکه چې بابا کوم خبره وکړي هغه دروغ نه وي هغه رښتیا وي او کو سبا وته یو سم خبره کوي چې بچي په دې کار کې د نقصان نه نو ماشوم دماغ ډېر تیزي او وی بابا می دروغ وي پرونی هم دروغ ویل کړي چې دام دروغ وي نقصان پکې زما پکې فائدې خو اسه بوزو کې وبوزي نو هغه اعتبار به نه بیا سم کار به تاسو خای هم بیا نه مانی صحیح شو دي بل چې کوم دی کله هم تاسو ماشوم چې کوم دی د هغه د روان دی با د خپل رشتہ دارو غیبت نه کوي دا لیکل پکار دی به کو زما د خور سره نه لګي نو زه خور ته مخامخ ویم کنه د خپل بچو مخه ته باندې ویم چې زما خور دا چل کړو هغه چل کو زما رور دا چل کو زما ترور دا چل کو زما ماما دا چل کړو زما تر دا چل کو نه 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 که زه د خپل بچو دړوان دی د خپل رشتہ دارو غیبت کوما دا عمده سے خبره ده چې زه د خپل ماشومانو په زړه کې د خپل رشتہ دارو د نفرت تخم کرما نو چې کله د رشتہ دار سره د واسطه راشي نو دی به سره جنگ او جګړه کوي دی به د احترام معاملہ به سره نه کوي نو دا اهم پوینټ پکې هم لیکل پکار دي چې د خپل ماشومانو او د خزې دړوان دی با د خپل رشتہ دارو غیبت نکو او خامیانه به نه بیانو نو تاسو د نسل بچ کم د خپل نسل سره مینه او محبت وي اغي سره به نفرت نه وي بل ماشومان په خو نوم سره رابلل پکار دي پورا نوم ماشوم ته اغستل پکار دي خپکیږي بنا زمونږ په علاقو باندې یو کاکا نوم د اغنوم ډیرانه کاکا دبل انزرګل نومو دبل تورې کاکا نومو دا ول چيخي دا ولم دی خپل مور پلار دی ترو تربوران یې خدي نو اول وته د مینه تورې وي او ډیران ګل وته وي انزرګل وته وي بیا چې خلک وته وي بیا جګړې کیږي لګیا نو ماشوم ته بخیستا او کل نوم په کور کې اخله چې تاسو په کور کې اخله بهر با خامخا اخلي زما چې دا بچي وشو دا مشورې زوی مو شنو د دنوم د مدثر عبد الله نو پښتانه خدا خاون نوم چې کوم دینو نشي اغسته کنه یا واخذ نوم چې کوم دی د خاون رحمت الله نوم نو خاون نوم خو نشي اغسته په مانځ کې نو السلام علیکم د وړو کلار او السلام علیکم د وړو کلار په مانځ کې به رحمت الله نه اغسته زمون خدا په معاشره ده چې نوم مې د خودو مای د دوبنوم وی مدثر عبد الله نو خزه مې وی چې زه خو مدثر ویم خو عبد الله خو سره نه ویم ما خو خسته خو زه خو به وسره ویم نو سو کال ما دا په خزه باندې مهنت کو چې د دنوم سده مدثر عبد الله او بیا شرمې دا وی مدثر ما نه کنه سینوم دی ما شابه وای مدثر عبد الله خور به مې مدثر نه عبد الله خو استانوم دی ما نه سینوم دی مدثر عبد الله دا سه رونو مې دا سه پلار مې په مزه اوس دا سه وخت راغی چې څوک وي مدثر نو دیو ته کم مدثر ناغه ته د عبد الله غزوی وی دا خو مدثر عبد الله خو ګورې لاس کاله مهنت مې پکړو خان مونږ اکثر
شړشم په تلی کې زرغونه تاسو دې ځکه شړشم جوړ ډیر کېږي پر اوستم کې کنه شړشم په تلی کې نه زرغونه وي مهنت وکوي او په مینې سره وکوي په احترام سره وکوي په محبت سره وکوي بیا به اعلی معاشره بدلیږي او کنا په زور او زیاته کې استاد روان دی خو بودوي او چې رسو شي زمړه خپل کار وکي زبوت د روان مې امزا تاسو یې کنه بیا کیسه ګډه وډه شي